جوسی ورکو جوړ کې وته نشه ورکړو چې کله سړی نشه شوی نو د بالغ سره سای وته کړو بیا بورای کې بند کړو او شاته یو هغه وغورځولې شپږ غنټو نه بعد دغه لاش وروته خو ډېر مسنخ شده حالاتو کې وو بل هغه ته چې کوم کسانو کړه هم غارېست کړل دا هم کراچۍ نه راشفت کو دغه په نشندای ګاډم برابر شو مړی پوسټ مارټم وشو نو پرون هغه دا مونږ پیسو د پاره کړو مونږ بیا هر طرف باندې وکړو ولې چې دا ګاډم د امر د قیمت نه وو مې ته ظالم بچی ته تا دا ګاډي او کولو دا خدای ټول د بنی مدرې لا پالټو ګاډي ساډه چلکی دا خب چې څنګه ګاډي شل ګران عزتمندو نواز منګل یم او دا مهال زه د اس پی انویسټیګیشن نوشهره په افیس کې موجود یم ډیر محترم ډیر ښاغلی اس پی انویسټیګیشن نوشهره کمال حسین توري صاحب را سره ولاړ دی دلته کې جی د دې یو واقعه وشوه د نوشهره تانا کلا په یو حدودو کې یو لاش و یو ریپورټ شوی و چېرې دغه دا یو کس اغوا شوی و یو ړنده واقعه وه چې پته یې نه لګېده او څه ټایم یې چې پته ولګېده هغه ملزمان هغه صفاق ملزمانو سره به خبرې کړې وې خو د بده مرغه کسټډي ختمه شوه او جیل ته شوي دي هغه ملزمانو د یو غریب سړي یو ګاډی او یو ټیکسي و چې هغه ډریور له په جوسو کې څه د نشي څه ورکو هغه یې نشه کړی و بیا یې تېنه ګاډی مو اخیستو بیا یې هغې هغه لاش په کووي ته دړه کړو یو ډېره خفګاني یو ډېره زړه راښکونکې واقعه وه او بیا خو چې د چا نه مړی وشي حقیقت خو دا دی چې ډېر زیات خفه وي چېرې دا او بیا ړندم شي دغه دا واقعه او بیا دا کیس یو انټریس کیس او بیا چې د کمال حسین توري صاحب غوندې افسران وي نو دغه دا کیسونه بیا پای ته رسي هغه کیس پای ته ورسېدو هغه ملزمان اریسټ هم شو 3 ملزمانو او جیل ته لاړو نور تفصیل خو د کمال حسین صاحب نه چې د یاره دا وقوه څنګه دي ته مخې ته راله دا کیس او سر ډیره زیاته مننه ستاسو غونډې افیسرز چې وي نو دغه شان ډیر زیات انټریس کیسز به راځي او تاسو به ټریس کوئ دغه دا وقوه څه وسه السلام علیکم تھینک یو ویری مچ نواز منګل صاحب تاسو راغی او تاسو ته ټایم راکو د دې شکریا ادا کوم او تاسو د اواز او معاشري ته رسیدل دا یو سبق وی زموږ د ټریس کوونکو کم از کم دا خلکو ته چې کوم ژوندۍ هغه د پاره یو سبق دی چې کم از کم اعتبار نه دی پکار هغه نه دی پکار ته شورټي نه وی لږ خپل ځان احتیاط پکار دی سکیورټي پکار ده دا تاسو ډېر ښه انیشیټیو دی دا ډېر اقدام دی تاسو چې دغه طریقې تاسو راشي تاسو معاشري ته یو دی هغه نه غم ورکړي چې معاشره هم دې نه سبق واخلي چې کم از کم سبا دا خدا نه خدا داسې لوبغي سم پیښیدلی شي نو دا احسان الله صاحب یو 55 سال عمر مشر سړی و هغه موږ ته په 5 تاریخ 6 تاریخ بس 6 باندې راپورټ راکړو هغه ته کوړی تانه ته چې زما زوی دی یکم تاریخ ہوتے و ټیکسي یا وای چې ما تاسو سپارلې ملوش وی زه په اسلام آباد ادم نه زه بیا لیټ ادم نو تاسو د کور دروازې د کونډې بندې کې څنګه زموږ د پښتو معاشره کې چې سړی بعد پاتې کېږي نو اکثر سوال جواب کې ور بند ساتي داسې اطلاع شوي وه هغه ته کله موږ ته په 10 تاریخ راو موږ ته وویل چې جی دغه نه بعد وي چې هغه بیا موږ بېغمه شو چې زه دا بیا سبا راځي چې دي مقال ورته سپیشل میلاو شوی دی نو اسلام آباد سایډ ته لیټ برل یو ورځ دوه درې تېرې شو موږ کېدای شي بیزي وي نو بیا چې په نمبر موږ ټرای کولی وي دغه نمبر آف راتلو نو وایي موږ سره هغه شو وسوا شولو چې نمبر نن څلورمه پنځمه ورځ ده او نمبر باندې ټرای کوو نمبر بند راځي چې خدا نخواده څه وشول ټیک ټاک موږ سره خبرې شوي نو هغه نه موږ راپورټ واخیستو هغه باندې موږ تفتیش شروع کړو هغه مقتول نمبر موږ را پیدا هغه نه وته هغه باندې موږ کار شروع کړو الحمدلله هغه کې بیا موږ ته یو کړي میلو شوه کړی کې دا و چې دا کم دي سره ګاډی او ټیکسي هغه دا چا څه بیا وجلې و دا غریب هغه ټیکسي ګاډی دي 100 چاته بارګین ته هلته نه ګاډی ریکور شو دغه ټایمه پورې موږ ته پته نه وه چې آیا دا ډرایور چې دی طاهرالله دا ژوندی دی او که مړ دی نو دې کې څه کم په کیس کې مخکې شو چې هغه ګاډی هم ریکور کړو دې کې دا یو منبعي و په جهانګیري کې چې چا سپیشل کړی و مادین نامه یې ده ورفیشینا د هغه موبایل هم بند و هغه لاکین هم غیب و صحیح ده سر د هغه کم کلوز کړی هغه و چې ملګري و هغه څه دوکان کې چې هغه موږ راوستله سرسري انټرویو کړه هغې څه منل نه اینی هو دغه بیا موږ کوشش کړل زموږ ټیکنیکل کم ټیم دی ډېر پروفیشنل راکان دي موږ سره الحمدلله اینډ دې آر ویری ویل known to their job
هغې څه کله هغه شو د هغه یو هغه نمبر ته چېرته اس ام اس شانتې وشولو د هغه لوکیشن کراچی راغله مونږ بغیر څه ډي پي او صاحب کمانډ کې بغیر څه انتظار کولو اس ایچ او زموږ ټیکنیکل ټیم تفتیشي ټیم کراچی ته روان کړو الحمدلله ته کوم کراچی لوکل پولیس هغې مو څه هیلپ آوټ کړو دې سړي بیا هلته د ننبېتوب دوکان هم نیولی او ننبېتوب یې شروع کړل هلته دا مونږ اریسټ کړو هلته چې تانې ته یې راوستو نو څه کله زموږ پولیس والاو هلته تفتیش شروع کړو نو حقیقت بیا دا وشو چې دوی ته جوسو کې جوسي ورکړو جوسو کې ورته نشه ورکړو چې کله سړی نشه شوی نو د بالغ سره یې سای ورته هغه کړي بیا یې بورۍ کې بند کړی او شاته د دې کم جهانګیري کې کم هغه د ننبیه دوکان هغه بیک سایډ ته یو وچ کوی و هلته یې وغورځولی و نو هغه چې کله موږ هغه ته نه دا اطلاع میلو شو چې هغه دا سړی مړ دی دا وخت کې بس موږ ته شی کلیر شو ته طاهرالله وفات شوی دی هی از نو مور مړ دی لکه دا وخته پورې چې موږ هغلته تلو کراچۍ پورې موږ دا امید لرو چې خدای دې وکړي چې موږ ته دا هلک ژوندی مړ شي چېرته میبي ابډاکټ کړی وي چېرته کېنولی یې هغه هلته چې دا انټروګیشن نو هغه دا وایي چې دا موږ غورځولی دی مړ دی نو د اختر شپه وه غالبا 27 باندې 27 لاست ورکینګ ډے مو ورکې لا چوټي وه د خلکو زموږ ورکینګ ډے وه نو موږ بیا لوکل کوم ډبل ون ډبل ټو لیډ پروفیشنل ډپارټمنټ ته د هغې کوم پروفیشنل هغه هلکان وو هغه موږ سره شول نو آفټر د efforts of 6 hours شپږ غنټو نه بعد دغه لاش راووتو خو ډېر مسنخ شده حالاتو کې و نو بل هغلته چې دې کم کسانو کړه هم موږ اریسټ کړل دا هم کراچۍ نه راشفټ کړو نو د هغه په نشاندهي ګاډۍ هم برآمد شو مړی پوسټمارټم هغه شو نو پرون هغې عدالت ته پیش کړه خو چونکې دا پروفیشنل کریمینل کوم یو ملګری دی هغه په آیس کې ګیر شوی دی د شینام سره هسټري ټیک نه ده لکه کریمینل هسټري شته هغې کورټ ته خپل هغه اعتراف یې جرم ونه کړو خو په دا دی ته مونږ الحمدلله واقعیتي شهادتونه دا هم راجمع کړل چې مقتول ته به انصاف میلاویږي دې ایکچوال موټیو څه و دا کیس د دې ته چې په جوسو کې داسې زهر څه دوايانې هغه کې موټیو څه و هغه وایي دا مونږ پیسو دپاره کړی و مونږ بیا هر طرف باندې وکړو ولې چې دا ګاډۍ هم دا د قیمت نه و مې ته ظالم بچی ته تا دا ګاډۍ هغه کولو دا ښه ده ټول د دوه نیمو درې لکه کوالټو ګاډۍ ده ساړې چغه کې دا ښه چې دا غټ ګاډۍ شلو دېرشو لکو هغه کې وایي چې مخکې م دوه درې کسانو باندې داسې اټیم وکړو کامیاب نه شوم بس دغه کې بیا کامیاب شو وایي چې ما ویل هغې قرضې وي دا وي هغه کم هغه خلک بیا بانې کوي بس دا دی چې یو کور یې تباه کړو یو پلار یې ځان کو یو مور یې هغه کړه نه دا هغه مدعیان په دغه د اف آی آر کې څوک و د دې مقتول پلار و احسان الله نامه وه تاسو ته ما یو ساټ کې چې 52-55 سالې چې دی اصل نه د بیجوړ دی خو پېښور کې پاتې غریبه کورنۍ به زه غریبه څه ټیکسي کې غریبه کوم په شان ټول غریبان او د لاست کوېشن د کوم د ملزمانو دا چې کوم د دې جرایمو عادیو د دې جرمونو سره بلدو دا خلک د دې نه مخکې هم څه اټمپټ وغیرې کړي دې کې دا یو ملزم چې کوم دی هغه خو آیس کاته کې هم تللی دی او دویم ملزم چې چوري چکاري کې هغه شوی دی او کوم مین ملزم چې دی شینه دې دوه درې زنان هم تختولي وي او څه دښمني هم روانه ده هغه هم د دې په سر لکه انیمیټي شته ډېره مننه کمال حسین صاحب یو لاست کې یو کوېشن کوم چې جرم پټېږي یا جرم حل وي بالکل کله جرم کیږي نو جرم خپل نشان پرېږدي او حل وایي جرم چغې وایي همداسې ده چې دا کمال حسین توري صاحب چې د دې دغه دا خبرې تاسو واورېدې چې دا یو انټریس واقعه وه دې کې دغه دا درې ملزمان شاطرو ځان ته به یو هوښیار ویل خو البته د دې کم محنت او هغه یې پکې وکړو خو زه به د هغه والدینو ته ووایم چې په خپلو بچو باندې تاسو خاص خیال ساتئ که ستاسو دا بچی د کور له ناوخته راځي نو ته دې تپوس کوه که په جب کې ورسره د 500 په ځای 200-300 زیاتې روپۍ دي نو لازمي دې تپوس کوو چې یاره بچی تا سره دا پیسې نن چېرته نه رالې ته د ځان نه غټ سره ګرځې په دې باندې
چیکن بیلنس ساتي او که نه ساتي تاسو چیکن بیلنس بیا به دغه شانتي وقوي ستاسو مخې ته راځي او دغه شان ظالمان به د ډیرو غریبانانو خلکو نه داسې زړه راښکونکي هغه بچو سره کومه خواري کړي په خوارۍ به دې راغټ کړي او دغه شان د ظالمان یې ولا بیا په جوسونو کې زهر واچي یا هر څه چې واچي هغه د دې دنیا نه فاني کي او رخصتي کي. ډېره زیاته مننه سر.